أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا صدق الله العظيم. خاګوره دوستانو دوهم وار تکرار ته تاسو هم متوجي اوسئ. ګوره اعوذ بالله بسم الله تاسو زده کړئ. د اعوذ بالله بسم الله ادا زده کړئ. ګوره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. به په وصل کې زده کړئ. هغه خو ما تاسو ته درس کې وقف په حالات کې وایو. وصل کوي بیا به داسې وایي وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. وهاجا بذكر وايتشي هابانم شدة أو ما قبل مخي حربانم شدة. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. نو دا استاس درس تشریح کې ځکه ډیر نه کوم، بیا درس نم زړه توريږي. دغه رنگونه او د ادغام او اخفاء غونه دا ټول درته وایم په خپل وار سره. نو نن تاسو صرف د سی او سین فرق زده کړئ. سی چې د ژبې ثنایا علیا غاخونو څوک د ژبې څوک چې پاس غاخونو سره وصل شي نو ثجاجا ویل کېږي. او صباتا سبعا. ګوره صباتا سبعا نو دا سین له زور ورکوي او سی چې دا د ژبې په سر باندې ادا کوي. د سی او سین ترمنځ به چې تاسو فرق نن زده کړئ. خیر اسمانه.